بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ټاپک دی ساینپس. صحیح ده؟ ساینپس څه دی؟ د جنکشن بټوین، لکه دا زمونږ سره یو جنکشن دی، یو ګیپ دی. صحیح ده که نه؟ د چا په منځ کې دا به یا د دوو نیورانز په منځ کې. صحیح ده؟ مطلب یو نیوران چې کله ختم شي نو چې کوم زمونږ سره اکزان ټرمینل دی د دې یو نیوران او د بل نیوران چې کوم ډندرایټس دي د دې دواړو په دې منځ کې چې دا کوم ګیپ دی نو دې ته موږ وایو مطلب د دوو نیورانز په منځ کې یا د یو نیوران او د مسل فایبر په منځ کې. لکه فرض کړئ یو نیوران ته هغه بل نیوران ته نه دی کنیکټ شوی بلکې مسل فایبر مطلب مسل سیل ته کنیکټ شوی، نو دا هغه مسل سیل او د دې نیوران په منځ کې هم ګیپ وي، هغې ته بیا هم موږ ساینپس وایو. صحیح ده؟ خو هغې ته بیا سپیشل نیم په ساینپس کې موږ بیا نیورومسکولر جنکشن وایو، ځکه چې د نیوران او د مسل فایبر په منځ کې چې کوم. صحیح ده؟ نو ساینپس موږ ګیپ ته وایو که دا ګیپ د دوه نیورانز په منځ کې او که د یو نیوران او د مسل سیل په منځ کې، خو بس دې ته موږ ساینپس وایو. صحیح ده؟ سنګولري ساینپس دی، پلورالي ساینپسز دی، اس ای اس. صحیح ده؟ نو سایټوپلازمیک کنیکشن، که دوه نیورانز دي نو هم یې سایټوپلازمیک کنیکشن د یو بل سره نشته، د دواړو سایټوپلازمز بیل بیل دي. او که فرض کړه یو نیوران دی او بل مسل سیل دی نو د مسل سیل سایټوپلازم بیل دی او د نیوران سایټوپلازم بیل دی، نو مطلب سایټوپلازمیک کنیکشن نشته. ټو ټایپس زموږ سره ساینپس دي، ټو ټایپس اف جنکشنز دي. یو ته موږ الکتریکل ساینپس وایو، بل ته موږ کیمیکل ساینپس وایو. الکتریکل ساینپس موږ هغه ساینپس ته وایو چې په هغې کې فاصله انتهایي کمه وي، 0.2 نانومیټر یا د دې راوند اباوټ خواوشاوي. نو هغې کې داسې چل وي چې په یو نیوران کې کله زموږ سره مطلب میسج راشي نو د یو سیل چې مطلب کله زموږ سره ډیپولرایزیشن ریپولرایزیشن کېږي نو په هغې کې خو هغه چارج چې کوم ډفرنس دی هغه پکې راځي که نه. نو په دې وجه باندې چې ورسره خوا کې کوم سیل وي نو چې په دې ممبرین باندې کله ډیپولرایزیشن ریپولرایزیشن کېږي نو د دې ممبرین د ډیپولرایزیشن ریپولرایزیشن په وجه باندې ډایرکټ دا بل ممبرین هم ډیپولرایزیشن ریپولرایزیشن سٹارټ کړي، مطلب هغه ګیپ انتهایي کم وي نو بس د دې نه ډایرکټ هغې ته پاس شي. نو دې ته موږ څه وایو؟ الکتریکل ساینپس، چې مطلب د الکتریکل اکټیویټي په وجه باندې دا بل یو ډایرکټ څه شو؟ اکټیویټ شو دا بل سیل. او بل راځي زموږ سره کیمیکل ساینپس. نو کیمیکل ساینپس موږ دې ته وایو چې په دې کې فاصله مور دین 20 نانومیټر وي. صحیح ده؟ مطلب د دې فاصله ډېره وي، په دې وجه باندې د دې یو ډیپولرایزیشن ریپولرایزیشن چې کوم الکتریکل اکټیویټي ده دا د بل سیل ته نشي پاس کېدلی. په دې وجه باندې یو تھرډ پارټي یو دریم سیز په دې کې انوالو وي چې هغې ته بیا موږ نیورو ټرانسمیټر وایو چې هغه کیمیکل میسنجر دی. په دې وجه باندې د ساینپس ته بیا موږ کیمیکل ساینپس وایو، ځکه چې په دې کې یو کیمیکل انوال شي. لکه ګوره دا زموږ سره کیمیکل ساینپس اگزامپل دی چې یو نیوران ختم شو، چې کوم نیوران اینډ دی د بل نیوران چې کوم سٹارټ کېږي نو د دې دواړو په منځ کې ګیپ ډېر دی. په دې وجه باندې یو نیوران کیمیکل ریلیز کړي او دا بل اکټیویټ کړي نو دې قسم ساینپس ته بیا موږ کیمیکل ساینپس وایو. صحیح ده؟ ښه، اوس ټرانسمیشن اف نرو امپلس اکراس ساینپس. دا نرو امپلس چې کوم دی نو دا د دې ساینپس نه څنګه ټرانسمیټ کېږي، څنګه د دې یو سیل نه دی بل سیل ته ځي. نو د هغې باره کې خو نور خو موږ د نیوران سټرکچر هر سره ویلو، خو دې اینډ ته به راشو چې کوم د نیوران زموږ سره دا نوب لایک سټرکچرز دي دا غوټې غوټې شانتې، نو دې ته موږ ساینپټیک نوب وایو. په ساینپټیک نوب کې زموږ سره ساینپټیک ویزیکلز موجود وي، ویزیکلز وي پکې. صحیح ده؟ ګول ګول سټرکچرز پکې موجود وي، هغې ته موږ ساینپټیک ویزیکلز وایو. او په دې ساینپټیک ویزیکلز کې دننه بیا زموږ سره په دې ریډ کلر کې چې شو شوي دي نو دا زموږ سره څه شی دي؟ بیا نیورو ټرانسمیټرز دي. نو په ساینپټیک نوب کې ساینپټیک ویزیکلز موجود وي، په ساینپټیک ویزیکلز کې بیا نیورو ټرانسمیټرز موجود وي. او یا ساتي چې په یو ویزیکل کې په یو ساینپټیک ویزیکل کې زموږ سره راوند اباوټ 10,000 مالیکیولز د نیورو ټرانسمیټرز کېدلی شي. صحیح ده؟ ښه، اوس دا خو موږ د دې ځای پورې ووایو. اوس دا څنګه راځي او په دې بل کې چې کوم دی نو مطلب امپلس جنریټ کوي. نو چې کله زموږ سره د دې ممبرین ډیپولرایزیشن ریپولرایزیشن کېږي نو چې کله دې ځای ته میسج راورسي، نرو امپلس راورسي، نو په دې ځای کې کیلشیم وولټیج ګیټډ چینلز لګېدلي وي. څه لګېدلي وي؟ کیلشیم وولټیج ګیټډ چینلز. نو چې کله ورته هغه وولټیج برابر شي مطلب میسج راشي نو هغه کیلشیم وولټیج ګیټډ چینلز کولاو شي او کیلشیم د آوټ سایډ نه ان سایډ طرف ته موومنټ شروع کړي. چې کله کیلشیم د آوټ سایډ نه ان سایډ ته موومنټ شروع کړي نو دا پریشر اپلای کړي
فورس اپلای کی په دې ساینپټیک ویزیکلز باندې ساینپټیک ویزیکلز د ممبرین طرف ته راتلل شروع کی چې کله ساینپټیک ویزیکلز ممبرین طرف ته راشي د ممبرین سره فیوز شي نو نیورو ټرانسمیټرز ریلیز کی کوم ځای ته ساینپس ته جنکشن ته او چې کله نیورو ټرانسمیټرز ریلیز کی نو بیا په دې ځای کې د دې ساینپس نه چې کوم مخکې کوم ممبرین دی نو هغه ته موږ پری ساینپټیک ممبرین وایو څه ورته وایو پری ساینپټیک ممبرین او نو چې کله زموږ سره نرو امپلس دې ځای ته راورسي چې کله کیلشیم وولټیج ګیټډ چینلز کولاو شي نو کیلشیم د آوټ سایډ نه ان سایډ طرف ته فلو شروع کی چې کله کیلشیم ان سایډ فلو شروع کی نو په دې وجه باندې زموږ سره بیا څه شروع شي دا چې کوم ساینپټیک ویزیکلز دي نو دا د ممبرین طرف ته راتلل شروع کی مطلب په دې باندې فورس اپلای شي پریشر بیا اپلای شي نو دا ممبرین طرف ته راځي اوس چې کوم پری ساینپټیک ممبرین دی د ساینپس نه چې مخکې کوم ممبرین دی د هغې سره میلاو شي فیوز شي ورسره نو بیا دا نیورو ټرانسمیټرز ریلیز کی چې کله نیورو ټرانسمیټرز ریلیز کی نو چې د دې جنکشن نه وروسته کوم ممبرین دی نو دې ممبرین ته موږ پوسټ ساینپټیک ممبرین وایو نو چې کله پوسټ ساینپټیک ممبرین طرف ته راځي نو په دې پوسټ ساینپټیک ممبرین باندې ریسپټر لګېدلی وي د نیورو ټرانسمیټر لپاره نو دا زموږ سره ریسپټر دی د نیورو ټرانسمیټر لپاره نو دا نیورو ټرانسمیټر راشي او د دې ریسپټر سره وینخلي چې کله د ریسپټر سره وینخلي نو په دې ځای کې دې قسم چینل ته په دې ځای کې سوډیم چینلز کولاو شي دې چینلز ته موږ لایګنډ چینلز وایو صحیح ده که نه لایګنډ اسوسییټډ چینلز چې مطلب هغه چینلز چې د هغې سره کله سیز میلاو شي خاص سیز ورسره میلاو شي نو د هغې نه پس بیا دا کولاویږي نو مطلب به چې کله ورسره نیورو ټرانسمیټر میلاو شي نو د هغې نه بعد بیا دلته زموږ سره سوډیم چینلز کولاو شي چې کله سوډیم چینلز کولاو شي نو سوډیم خو زموږ سره 30 ټایمز 10 ټایمز بهر سیوا دي نو په دې وجه باندې سوډیم دننه راتلل شروع کی او چې کله پازیټیو چارج دننه راتلل شروع کیږي نو ریسټینګ ممبرین پوټنشل خو زموږ سره -70 ملي وولټ دی پرون موږ به ایکشن پوټنشل کې ویلو نو چې کله د دې هایپوپولرایزیشن کیږي مطلب رو -60 -50 0 طرف ته راځي ځکه چې پازیټیو چارجز ورته دننه راځي نو پازیټیو نیگیټیو به یو بل کینسل اوټ کوي په دې وجه باندې چې کله دا د -70 نه -60 ته راورسي هایپوپولرایزیشن کیږي نو -60 د دې ممبرین زموږ سره بیا څه دی تھریشولډ پوټنشل دی نو چې کله تھریشولډ پوټنشل سره راورسي نو په دې کې بیا زموږ سره وولټیج ګیټډ سوډیم چینلز کولاو شي ځکه چې هغوی ته هغه -60 وولټیج پرووایډ شي نو هغه کولاو شي چې کولاو شي نو سوډیم ورته په تیزۍ سره دننه راتلل شروع کړي چې په تیزۍ سره دننه راتلل شروع کړي نو ډیپولرایزیشن او چې کله ډیپولرایزیشن زموږ سره 0 مطلب از ا هول وولټیج زموږ سره 0 یا +50 راوند اباوټ ته ورسي نو په دغه ټایم کې وولټیج ګیټډ سوډیم چینلز بند شي او بیا پوټاشیم وولټیج ګیټډ چینلز کولاو شي نو چې کله پوټاشیم بهر ته وځي نو مطلب سیل پازیټیو چارج لاس کوي نو بیا څه چل کېږي چې واپس دا نیگیټیویټي طرف ته راځي نو واپس ریپولرایز کېږي نو په دې طریقه باندې زموږ سره ډیپولرایزیشن او ریپولرایزیشن په دې کې هم شروع شي او نرو امپلس په دې کې هم روان شي صحیح ده ښه اوس موږ به راشو پوسټ ساینپټیک پوټنشل ته پوسټ ساینپټیک پوټنشل موږ دې ته وایو چې کوم پوسټ ساینپټیک ممبرین دی د دې پوټنشل ته وایو د دې زموږ سره دوه قسمونه دي ایکسایټیټري پوسټ ساینپټیک پوټنشل او انهبیټري پوسټ ساینپټیک پوټنشل ایکسایټیشن څه ته وایي ایکسایټډ سټیټ صحیح ده که نه مطلب چې نرو امپلس کریټ کولی شي هغې ته موږ ایکسایټیډ صحیح ده نو چې هغه پوټنشل چې په هغې باندې زموږ سره مطلب د پوسټ ساینپټیک ممبرین ایکسایټ شي او په دې کې هم نرو امپلس جنریټ شي نو دې ته موږ ایکسایټیټري پوسټ ساینپټیک پوټنشل وایو او دا به هلې کېږي چې کله د دې ریسټینګ ممبرین پوټنشل تھریشولډ پوټنشل ته ورسي نو میسج به بیا په دې نیوران کې هم مخکې روان وي ایکسایټیشن به د دې هم کېږي او که فرض کا زموږ سره د دې ایکسایټیشن ونه شي نو دې ته بیا موږ انهبیټري پوسټ ساینپټیک پوټنشل وایو انهبیشن څه ته وایي سټاپ کول صحیح ده که نه انهبیټ نو دا ولې زموږ سره بیا میسج په دې کې نه ځي د دې ځای پورې راشي خو اخوا بیا نه ځي په دې کې زموږ سره هایپر پولرایزیشن وشي چې هایپر پولرایزیشن وشي نو مطلب دا دی چې د -70 نه دا سیز نور هم ماینس کېږي -85 -90 وغیرہ صحیح ده که نه مطلب هایپر پولرایزیشن نو چې هایپر پولرایزیشن کېږي نو تھریشولډ پوټنشل به نه ګین کېږي او چې کله تھریشولډ پوټنشل نه ګین کېږي نو سوډیم وولټیج ګیټډ چینلز به نه کولاویږي چې سوډیم وولټیج ګیټډ چینلز نه کولاویږي نو میسج به اخوا نه ځي بیا نو مطلب زموږ سره به سټاپ شي اوس دا هایپر پولرایزیشن په دوه طریقو کېږي
یا خو دلته زموږ سره کیلشیم چینلز کولاو شي ساري پوټاشیم چینلز کولاو شي. پوټاشیم چینلز موږ ته پته ده چې پوټاشیم 30 ټایمز دننه سیوا دي نو دا به بهر ته ځي. نو چې کله دا بهر ته ځي نو پازیټیو چارجز لاس کېږي د سیل نه، نو په دې کې به نیګیټیوټي نوره سیوا کېږي، نو تھریشولډ پوټنشل به نه ګین کېږي، میسج به مخکې نه ځي. یا به کلورایډ چینلز کولاوي، کلورایډز به بیا انسایډ ځي، دننه به ځي. نو کلورایډ چونکې نیګیټیو دي نو نیګیټیوټي به بیا دننه سیوا کېږي، نو بیا هم زموږ سره هایپر پولرایزیشن به کېږي، نو په دې کې به اکشن پوټنشل نه جنریټ کېږي. صحیح ده سر؟ ښه. کلیرنس اف نیورو ټرانسمیټرز. اوس چې کوم دا نیورو ټرانسمیټرز ریلیز شوي وي دلته نو د دې کلیر کول پکار دي. که فرض که دا کلیر نه کړي نو دا به بار بار د دې ریسپټر سره ملاویږي او بار بار به بیا میسیجز ځي، نو دا خو فایده نه کوي بیا. صحیح ده که نه؟ نو مسله به جوړېږي. نو د دې نیورو ټرانسمیټر اوس کلیر کول پکار دي. د دې درې طریقې دي. یا خو د دې ریپیکیجنګ وشي، د دې ځای نه واپس ریپیک شي په ایکټیو ټرانسپورټ باندې، او پری ساینپټیک ممبرین چې کوم دی په هغې کې چې کوم زموږ سره ساینپټیک ویزیکلز دي، بس ویزیکلز دي واپس جوړ شي، ریپیک شي. صحیح ده که نه؟ یو طریقه دا ده. دویمه طریقه یوزډ ایز ا فیول. دا خو په نروس سیسټم کې مونږ دا خبره کړې وه چې زموږ سره پکې 100 بلین راوند اباوټ نیورانز دي او 50 ټایمز د نیوران زموږ سره نیوراګلیف سیلز دي بیا، او نیوراګلیف سیلز څه دي؟ هغه سپورټینګ سیلز دي د نیوران لپاره. نو هغوی چې کوم چارج اپیر زموږ سره کوم نیوراګلیف سیلز موجود دي نو هغوی ایز ا نیوټرینټ استعمال کړي، ایز ا فیول استعمال کړي، بس ځان لې وخوري. صحیح ده؟ قصه ختمه کړي والله. یا په دې باندې انزایمټیک اکشن وشي، انزایم به اکشن وکړي، انزایم به اکشن وکړي او بس ډیس انټیګریټ کړي، ختم. صحیح ده؟ نو انزایم لکه فار ایگزامپل که زموږ سره اسیټایل کولین اسټریز انزایم مونږ واخلو نو هغه په اسیټایل کولین کې ریلیز شوی په هغه باندې اکشن وکړي، ختم. او کله په شانتي زموږ سره مانوماین اکسیډیز انزایم دی نو هغه کې اډرینالین ریلیز شوی وي زموږ سره نو هغه باندې اکشن وکړي او ختمي. اډرینالین اوس زموږ سره دوه قسم دي، یاد ساتئ. یو اډرینالین زموږ سره دغه نه ریلیز کیږي، صحیح ده، چې کوم زموږ سره میډل ریجن دی د هغې نه ریلیز کیږي نو هغه بیا زموږ سره ایز هارمون کار ورکوي. صحیح ده که نه؟ او که فرض که دا په میډل او بلانګیټا کې ریلیز شي، صحیح ده که نه؟ میډل او بلانګیټا برین نو هلته بیا دا ایز نیورو ټرانسمیټر کار ورکوي. صحیح ده که نه؟ ښه. نو موږ د هغې خبره کوو، د نیورو ټرانسمیټر والا خبره کوو. صحیح ده؟ ایز هارمون چې کله کار کوي نو د هغې خبره نه کوو. اوس به موږ راشو نیورو ټرانسمیټرز له. نو نیورو ټرانسمیټرز زموږ سره کیمیکل میسنجرز دي د نروس سیسټم، مطلب دا هغه کیمیکلز دي چې میسج د دې په ذریعه باندې یو سیل بل ته ورکوي، نو دا د نروس سیسټم کیمیکل میسنجرز دي. او مور دین 100 نون نیورو ټرانسمیټرز تر اوسه پورې تقریبا 100 نه سیوا نیورو ټرانسمیټرز دغه شوي دي، نون کړل شوي دي. فردر لا کېدای شي نور هم نون شي. بل دا زموږ سره په دې کې بیا خو ډفرنٹ کلاسز دي، خو هغې ته ضرورت نشته، بس موږ پکې صرف دا وایو چې کوم اکسایټیشن کاز کوي په دې وروسته ممبرین کې نو هغې ته موږ بیا اکسایټیټري وایو، او چې کوم انهبیشن کاز کوي دلته او میسج مخکې نه بوځي هغې ته موږ انهبیټري وایو. نو چې کوم اکسایټیټري دي نو هغې اګزامپل اسیټایل کولین دی او ګلوټامیټ دی. دا څه چل کوي؟ دا دلته زموږ سره سوډیم چینلز کولاو کوي، نو په دې وجه باندې زموږ سره تھریشولډ پوټنشل ګین شي، او چې کله تھریشولډ پوټنشل ګین شي نو میسج به مخکې ځي. او چې کوم انهبیټري دي نو انهبیټري زموږ سره اګزامپل سیروټونین دی او دا هایپر پولرایزیشن کوي. نو چې کله د دې ممبرین هایپر پولرایزیشن وشي نو تھریشولډ پوټنشل به نه ګین کېږي، چې تھریشولډ پوټنشل نه ګین کېږي نو میسج به مخکې نه ځي. صحیح ده؟